لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی یو شی باندې د رب العالمین نه پټ نی نو ستا د کامیابی د الله په دربار کې د ادریدو سره چې الله ته ودرېږي او ته وایې یاره زه دې په هغه امتحان کې کامیاب شم، زه دې ناکام نشم، زه دې ذلیل نشم، زه دې رسوا نشم او د الله په مخ کې دې زه رب العالمین ته ملامته نشم، نو یو رکوټې غوندې نسخه درته ښیم، ټوټینۍ غوندې نسخه درته ښیم. که هغه نسخه تاسو استعمال کړه، هغه ما استعمال کړه، انشاءالله چې د دنیا د دې زندګۍ چې څومره اعمال دي دا د الله دربار ته وړی او الله ته مخامخ کېږي، انشاءالله سرخرو به پکې ګرځې، کامران او کامیاب به پکې ګرځې. هغه نسخه څه شی دی وروڼو؟ هغه دا ده چې ته خپل زړه کې دا خیال راولې، دا سوچ راولې، دا فکر راولې چې په دا لوی میدان کې به د الله سره مخامخ کېږم، الله ته به ودرېږم، ما نه به الله تپوس کوي. دا یره چې ستا زړه کې راشي باس. واما من خاف مقام ربه، د چا په زړه کې چې د الله ته د ودرېدو متعلق یره راله یره، یا الله تا ته به ودرېږم، یا الله تا خو ماله ډېر لوی نعمتونه را کړي دي، الله ایمان غوندې عظیم نعمت تې را کړی دی، خدای ته به ما سره څه کوې؟ تا ته چې مخامخ شم حساب کتاب به را سره کوې، الله که په حساب کتاب چې خو ډېره ګرانه خبره ده، په حساب کتاب خو ستا د یو نعمت شکریه ټول عمر نشم پوره کولی، الله تا سره به زه څه کوم؟ نو چې دا یره دې پړه کې راله نو الله و یو جنت خو څه کوي چې برغ برغ جنتونه درله درکړو. دا حقیقت دی. دا یره پړه کې راوستل پکار دی چې دا دې راوسته، دا د کامیابۍ لویه نښه ده او لوی دلیل دی. یو بادشاه تېر شوی دی، هارون الرشید بادشاه، مشهور بادشاه، تاسو به نوم هم اورېدلي، او ښه سړی تېر شوی دی، یاره نیک سړی و. ځکه دغه زمانه کې لوی لوی جلیل القدر لوی لوی ائمه، ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه، امام شافعی سے رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، دغه بزرګانو زمانه ده. د دې هارون الرشید یو ښځه ده، هغې ته زبیده وایي. د دې ښځې سره ډېر زیات محبت دی او ډېره مینه ده. تاریخ لیکي وی دومره مینه یې وره د خپلې ښځې سره چې دا هارون الرشید به ناست او دې هارون الرشید به چېرته فیصلې به کولې په دربار کې، نو وی ده به د پردې شاته ځان ته ښځه کېنولې وه، دا زبیده، او ورته به یې وی چې ته ما پسې شاته کېنه. نو که چېرته زه مسله کې خطا شومه او فیصله کې خطا شومه، نو ته دې دا لاس زما په دې شا د پردې نه هغه غاړه ایږده، نو چې ستا لاس زما د شا سره لګېږي نو زه به برابرېږم، ما نه به غلطي نه کېږي. دومره مینه او محبت او تاریخي خبره ده. زبیده هم ډېره نیکه ښځه وه، مکې مکرمې ته یو لوی نهر راوستی دی، نهر زبیده ورته وي، نهر زبیده. اوس هم د هغه نهر آثار شته، د مکې د عرفات نه تر مزدلفې او منا پورې لږ لږ آثار د هغې اوس هم شته دی. دا نهر راغلی دی، عجیبه ده که نه، یو خوب یې لیدلی او د هغه خوب په وجه باندې دې ته بیا علماو دا تعبیر ورکړه چې تا نه به الله د مکې مکرمې د اوبو خدمت اخلي، نو دې هغه نهر راوستو. تاسو ورونو یقین وساتئ، اوس په نهر نشته، وچ دی، مکه مکرمه کې خو اوبه بلکل شته دی نه، او بیا ګیر چاپېره چې کوم دریاب دی نو هغې هم ترخې اوبه دي، صرف د زمزم اوبه دي، نورې پکې نشته خوږې اوبه. لیکن دا نهر چې دی راوستی دی دا د یو غر نه راوتی دی عرفات سره، او په مینا کې په بل غر کې ورننوتی دی. په دې لاره به خلکو اوبه اخېشتې. د دنیا دا غټ غټ ساینسدانان او انجینیران نه دي اوسني، ما یو تاریخ کته، هغې ورپسې تکل کړی دی. تر ننه پورې دا چا معلومه نه کړه چې د اوبه راغلي له کوم ځای نه دي، دا تلې کوم خوا دي. خو یو غر نه چې نه لښتې راوښکې دی، په بل غر باندې لښتې وردننه شوی دی. خدایه دا راغلي له کوم ځای نه دي، دا اوبه وې کوم ځای، دا تلې کوم خوا دي، غیبې شوې کوم خوا دي. اگر چې اوس اوج دی خو هغه زمانه کې دا د هغې نه یو خدمت رب العالمین اغېشتی دی. دا ښځه خاوند یو بل سره د شپې ناست و، هغه خپلې ګپې شپې لګولې. خامخا د ښځې د خاوند خپل منځ کې تعلقات دي، خبرې کوي، د مینې خبرې کوي، یو بل سره پکې اکثر روان هم شي. ښځه خاوند سره یو بل سره روان شو، چې روان شو نو دا چې څومره د ښځې د خاوند مینه زیاته که نه، دارنګې بیا دي یو بل سره آزاد هم لږ زیاتي. نو دا ښځه ورته په غوسه کې غوسه شوې ده د خپل خاوند هارون الرشید ته، زمړه وایي دوزخي، ته خو دوزخي یې،
هغه هم پې غوسه شوی دی. ښه تا ما ته دوزخي وایي، جهنمي دې راته وایي. که زه دوزخي یم او جهنمي یم، د الفاظو د هارون الرشید، نو ته به ما په 3 طلاقو طلاق یې. خو نه خبره وختله. اوس دا طلاق معلق طلاق ورته وایي چې یو ښځه مثلا خاوند ښځې ته وایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې، نو که هغه کار یې وکړو نو طلاقېږي به. که دی ورته ووایي چې پلار کله لاړی نو مثال په طور دا یو مسله ده، نو تا ته به دا طلاقي، نو که هغه لاړه نو طلاقېږي به. ده دا خبره وکړه که زه دوزخي یم، دا لفظ استعمال که هارون الرشید، نو ته په ما په 3 طلاقو طلاق یې. چې خبره د له خولې نه ووتله، د یم ستومانه و. ښځه مو یارېده، هو دا څه شو. جړا باندې شپه تېره شوه. سهار وختي هارون الرشید د خپلې زمانې چې څومره علمو راوی بلل، صاحب دغسې یو مسله راته پېښه، یو غلطه مو د خولې نه وته ده. خو ګورې پام کوئ د طلاق د دې لفظ نه ګورې ځان ساتئ. ښه الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي. دا خطرناک شی دی. ښځه که یو څپېړه وواله او خوږ شوه نو ډاکټر له به یې بوځې جوړه به یې کړي، جوړه به الله به یې جوړه کړي. غاښ یې ووته، یاره خدای به بیا هم جوړه کړي. خبرې دې ورسره بندې کړې، روغه به دې را شي. پلار کره در نه لاړه، یاره جوړه به دې وشي. خو که دا طلاق دا سیستم پکې راغی که نه، نو ځان دې غرق که هغه خواره دې تباه و برباده کړه. دې نه به ګورې ځان ساتئ. طلاق ډېر خطرناک شی دی او د احتیاط شی دی، ځکه خو د طلاق په اختیار رب العالمین ګورې سړي له ورکړی دی. نن سبا خو دا ښځې مځې تاسو وینئ که نه، دا عورت او پلانکې تحریک او ډنګرې تحریک او یو ځای جلسه او بل ځای جلوس او بعضې پکې کنجرې ښځې وي، هغې پکې لادام ووایي. سړي له طلاق اختیار دی. مونږ ته هم د طلاق اختیار میلو شي. وایي که نه وایي دا بعضې ښځې اخباراتو کې راځي که نه، سړي ته د طلاق اختیار دی. یو ښځې پکې لادام ویلو، وی سړي 4 ښځې کولی شي. مونږ ته دې اجازت میلاو شي چې مونږ هم 4 مړونه وکړو. مې دا چې کومه ښځه دا خبره کوي، هغې دا تپوس ولې کوي؟ هغه خو 4 نه زیات مړونه یې کړي. دا تپوس هغه ښځه چې کومه کور کې دننه د پردې ښځې، هغه دا خبرې نه کوي به هر کیف. نو دا پکې لا بعضې ښځې دام وایي. مې الله لوی بادشاه دی، الله ښه پوهېږي، علیم خبیر دی چې د اختیار د طلاق خو چاله ورکوم؟ سړي له ورکوم. چاله طلاق اختیار دی؟ سړي له. سړی خو ډېر بردباره دی، ډېره ګزاره کوي ښځې سره. او که ښځې له د طلاق اختیار ورکړه، دا نیمپوزې ښځې له، زه چې پېژې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناست وو. خفه کېږې یم، ځوانانو سره خو به یې ګزاره کوله، خو چې دا کوم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او د حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لارو او په کوڅو کې او په دغه کې غورځوي، ځه مړه ما طلاق کړې، په 3 مې طلاق لیده، بیا به دې څه کول؟ ښځه که ډېره هم بوډۍ شي د خاوند خوښېږي، د خدای شان دی. داسې ده که نه ده؟ زمونږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی، چې بوډاګانو ته پته ده. خو چې څومره بوډا شي ښځه یې زیاته خوښوي، دا د خدای شان دی. وایي مونږ د معاشره کې اوسېږو، مونږ ته پته ده که نه؟ بشیر جان خوار ته څه خبر دی؟ ډېره غله لانجې نه څه خبر دی؟ دا خوند خو والد صاحب ته مې وله وي، مې یو پټه خبره به در سره کومه، خیال دې راغی که نه؟ ده ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې د سرې ډولۍ خاوند کړي. خبره داسې ده، خبر چې پلار ورسره روان دی او که څه چلې غږ غم وله نه کوي. به هر کیف پکار دی د انسان د زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي، داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نشي کولی. نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی، بوډا کېږي او ښځه هم بوډۍ کېږي، دې د ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي، انتهایي زیاته ورسره کوي. خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه د خپل خاوند سره ګزاره کوي. درته ګورې دا حقیقت وایم. ګنې چې ښځه بوډۍ شو او خاوند دې بوډا شو ټخ ټوخ کوي، چې وس یې کېږي چې په دا چمغړت وله ګوتې کړي او سات یې وباسي. دا ما ته پته ده، ځکه خو الله اختیار دی ښځې له طلاق نه دی ورکړی. دا سړي به ټوله ورځ هم دې بازارونو کې په فوټپاتونو ناست وو او صاحب به شپېلۍ به یې خوله کې منډلې او چا به تروړی غږول او چا به شپېلۍ غږول او چا به یو ځای د یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کې برقې راستې، جوماتونه به یې صفا کوله. لکه ولې غږ به هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو، ښځې طلاق کړي، یو بل سره به یې جړا فریاد کول. نو خبره دا ده چې الله لوی بادشاه دی. ګورې دا به مونږ منو، الله حکیم دی او علیم او خبیر، دا به تاسو ټول منئ او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالي نه دی. نو د طلاق و الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوې. مونږ له اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي، خاص سړی به راشي، یاره جي یو تپوس ته نه کوو، یو سړي چې ته ښځې له طلاق ورکړی دی،
د هغه د مسلې تپوس دنه کړ مونږ خو پې پېښو چې سړی هم دا دی تلاقي هم دا ناست دی درته خو ځان خو نه ښایي که نه یاره چې دغسې د ما یو دوست دی یو ملګری مې دی او د خولې نه یې څه ګډې وډې ایستې دي نو چې دا ځان ستړي که زه یم وروره مونږ داسې مسله نه بیانه کوو سړی په خپله راوله دغه طلاق خو بلا قسمونه دي سړی تر حواله مونږ ته یې کېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده نو که دې ورته ووایي چې طلاقي نو وجنې دي بیا حالانکې د خولې نه همغه الفاظ ایستي دا دې وجنې ملکی دی نو دی کې به بیا څه وایي یاره جي سخت غوسه وم ښه داسې غوسه ډېر سخت غوسه ومه نو د دا خیال دی چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی او توب تام ولا لاس کې سیب ورکړي او هغې هم د په خوله کې کیله منډلي نو په دې کې څوک چاله طلاق نه ورکوي دا طلاق همغه وخت کېږي چې غوسه دله راشي یاره چې ته ګوټ کې به څه پیدا نه شي زم زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه موټونه نشته او د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې شته دی پاکه خبره ده د طلاق د هر قسم جدا حکم دی نو خدای هم د دغه الطلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته ډېر ګران کار دی او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي داسې زنانه چې داسې ماشومان اومخو له بچي ورته او په سرو سترګو جاړي ای مولوي صاحب دې بچو سره بس څه کوم یو کس ماله راغی دا حقیقت پرې ګورې چې شم دی ده خبره درته کوم خبره چې شم دی ده زنانه مو او خاوند مو رشته داران مو هلک او جینۍ او بالکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق را کړی ښځی وایي او دا مضبوط درې طلاق الفاظ یې د خولې نه ایستي او په څه باندې او ښځې جړل بالکل جینۍ وه ما ورته وایي دا ولې په څه طلاق ورکړه وایي مولوي صاحب مانځه له مې پاسه او ظالمه مونځ له مې پاسه او چې مونځ وکړه وایي بړستن یې مخ نه وغورځولو ما دې طلاق ووایي نو وایي دا ما مانځه له پاسه دا یې مخامخ ولاړ دی او هغې ښځې ما ته دا الفاظ ما چې هغه سړي ته وکتل که نه شکل ته مې وکتل دقیانوس ته د معنې بیز دی بیزه اسخا شکل یې نیولي او دا مردار غاښونه چې ما ته کرکه راله او چې ښځې ته مې وکتل ښځته ما ته ویې قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم را سره زه به سبا بل میړه وکړم زما شل کسه مړونه شته زما په قوم کې ما خلک غواړي خو د دې سپېره غم را سره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله مزدوري کوي دله به څو ښځه ورکړي که بوله ورنه داسې ښځې هم شته دې الفاظو نه دی الله مسلمان محفوظ ساتي دا غلط ابغض المباحاتو د شریعت وایي چې بعضې موقع کې خو مباحه دي ضرورت په وخت کې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ ځان به د دې الفاظو نه ساتې به هر کیف هارون الرشید ما چې هغه خلک راوغوښتل علما هلکه دا خو تا داسې ویلي که زه دوزخي یم نو ته په ما طلاق یې نو له دې څه پته لګي چې ته دوزخي او که جنتي لنډه مسله ده که ته دوزخي یې هارون الرشیده نو ښځه دې طلاقه ده او که ته دوزخي نه جنتي نو بیا نه طلاق او طلاق هم درې الفاظ دي که تماچه کې درې کالتوس دي بس د طلاقو که یو دې والوځو دوه به پاتې او که دویم نیم والوځو نو درېیم به پاتې او که درېیم کالتوس دې والوځو نو تشه تماچه بیا ګرځوه خبره خلاصه ده درې نجات اختیار خو سړي سره شته نه بهر کیف یو عالم سره د دې جواب نشته نور علماونو تپوس کوي یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه ټوله وایي چې وروره د دا ویلي که زه دوزخي نو ته په ما طلاق نو که دوزخي وي نو طلاقه ده که دوزخي نه نه طلاقه نو د دوزخي او د جنتي پته ما سوا د الله نه بل چاته لګي څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي یو سړی دی او هغه په دنیا کې جمدی دی او ډېر ښه مزېدار عبادت کوي ښشته او اخر وخت کې د هغه نه داسې یو عمل صادر شي چې هغه د جهنم والا عمل بیا ورسره څه کوي او یو سړی دی چې هغه جهنمي دی ټول عمر د کفر عمل کوي او د دې مرګ نه لږ غوندې مخکې راغی ویرېده او کلمه د اسلام یې رب العالمین مسلمان که جهنم په دې کوم خوا لاړه جنت ته لاړ دا خو د الله اختیار دی د خاتمې څه پته لګي او د انسان د عمل څه پته لګي ته ظاهر کې یو سړی یو شان اینې دننه او پکې بله خبره نو یو عالم سره هم دا مسله جواب نشته وروره بس لنډه دا ده چې که دې دوزخي ښځه طلاق او که دې جنتي نه طلاق نو موږ ته څه پته لګي دې د دوزخیانو پیرس کړی الله سره او که جنتیانو پیرس کړی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دغه وخت کې لا ماشوم طالب دی تاسو چې ورته چڼې وایه چڼې په لاره باندې روان دي دا خلک پریشانه دي ګونګوسې شروع دی لکه څه چل دی یاره جي هارون الرشید بادشاه ته یو مسله پېښه ده څه مسله ده وایي دغسې ده وایي نه دې جواب خو ماله راځي چڼې یا طالبه تاسې را کوټې د 1214 کالو هلک دی تا له درځي جواب بلکل ما وله بوځې وایي یاره ته راشه بادشاه ته را مسله بیان کا خو ډېر زیات پریشانه دی چا وی ګوره لوی لوی علما دي
هغې له جواب نه ورځي او دې رکوټې بچي ته ګوره او دې وایي ماله راځي. لاړ مجلس دا هارون رشید ته چې وایي چې دغسې پلانکي ځای کې پلانکی محله کې یو رکوټې غوندې طالب دی ستا د مسلې حل شته ورسره هله شاه بې زرې راولئ. ټوله شپه بادشاه هم جاړي ښځی معشوقه راغه هم جاړي. مولیان ما غوندې نه لوی لوی غرونه د علم ناست دي چا سره جواب نشته او هر یو په دې سوچ کې چې دا ماشوم طالب د سره د دې مسلې جواب به څنګه چې راوسته بچې تا سره د دې مسلې جواب شته او جي وایه که نه وی نه که نه صاحب داسې خو نه کوو ته به مهرباني وکړې تخت نه راکوشې زه به په دې تخت کښېنم ښځه به دې راولې تاسو دواړه به د مسلې تپوس وکړئ زه به جواب درکړم بیا راځه په خپل تخت دې کښېنه او زه به کوزېږم. دا خو د دین ډېر لوی سپکوالی دی چې ته په تخت بره ناست یې بادشاه او ته مانه د مسلې د پیغمبر علیه السلام او د خدای د کتاب تپوس کوې او زه راته لاندې ولاړې داسې نه کېږي ته لاندې کوشه او زه به بره په دې تخت کښېنم بیا ته پیشه او تخت پیشه. د علم قدر چا سره وي قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری د علم قدر داسې خلکو سره هغه هارون رشید او واقعي دا سړی پوه دی داسې د علم قدر شته زه له تخت نه ورته راکوشو او موږ او تاسو هلته به ملا صاحب اودس مات کړي اودس به وچوي یو لاس باندې به اودس وچوي په بل بیا پرتوغاښ نیولي ته به وله رامنډه کې استاد کوي کې چرګه پرېوته څو بورقې ته وباسو یو خو د بدقسمتۍ نه زموږ بله مسله چې ته زدم نه ده شکر دی هغه کویان هم خدای ختم کړل بمبې ممبې دی او په اکثرو کې پلیتې اوبه ګرځي خفه کېږې ما خو چې کوم ځای ډېران دی نو په هغه ځای بمبه سوری ده چې اوبه څنګه لاړې شي نو هغه د ډېران هغه ټولې اوبه په هغه بمبو کې ورشي مې دا سکې ده غوړې زیړې اوبه چې صحت هم ورسره ښه شي پاکستان دی وي زیړې دی پکې او یرقان دی پکې مې دې ملک کې چې دا بمبې ممبې وي دي کې یرقان او زیړې نه ختمېږي دا پکې وي هم دغه یرقان او زیړې چې د ډېران زیړې اوبه څکې نو زیړې به باندې نه راځي او ښکاره خبره و چې سینګ رنګ دې په لاس پورې کړو هماغه رنګ به د باندې خېږي. بهر کیف رونو مونږ په لاره باندې ځو په دې شیرپو کلي کې د خالد بادشاه په دې کلي کې لوی روډ باندې بله اوبه را روانې بیږي روزانه سار ته ته ملکه د اوبه د کوم چې قدر پیپ سوری دی خدای خبر یو وخت یو شو مغه پیپ هغسې سوری دی او هغه اوبه دې په ټول روډ باندې بیږي. یره دویم یره پړه کې پیدا کول پکار دي که زمونږ د حکمران طبقې زمونږ د پولیس طبقې زمونږ د پټواري طبقې زمونږ د تاجر طبقې زمونږ د عوامو د طبقې زمونږ د علماو زمونږ د طالبانو زمونږ د دې مسلمان په زړه کې د الله یره راله قسم په الله دا دنیا جنت چې دروغ درته نه وی داسې ده او که نه ده خو چې زما زړه کې د الله یره نشته ستا په زړه کې د الله یره نشته د دوکاندار په زړه کې د الله یره نشته د ګاګ په زړه کې د الله یره نشته هسې چغې مه وهئ موږ به هم ستړی کړي او تاسو به هم ستړی شئ لویه خبره دغه د الله ستا په سر بار وخت پولیس ولاړ شو الله دې په سر ولاړ دی پولیس نه یېرېږي د الله نه نه یېرېږي ما ته یو سړی وایي ګاډي کې ټیپ غږېږي تاسو خو ټیپونه بند کړي دي او په ګاډي کې ټیپ غږېږي ما وی لویه یره به د چا نه کوو د دوراني صاحب نه به یې کوو که د الله نه به یې کوو زه به یې رښتیا وایه وی د الله نه نه مې د هغه پولیس نه یېرېږي چې دوراني پولیس ته رالېږي چې په ما ټیپ بند کړي او هغه لوی الله چې د هر وخت په سر ولاړ د هغه نه نه یېرېږي مې ستا په زړه کې د الله یره نشته ته به پولیس ته څو یېرېږي پولیس خو دغه در باندې بند کړو چې خواشي بیا به ولګې اصل څیز دا دی چې ستا په دې سینه کې په دې زړه کې د چا یره پیدا شي رونو د لوی الله یره پیدا شي دا د الله زموږ نصیب کړي. خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه ورته وایي چې نه مونږ خو ملا نه دغه دې لار کې تپوس کوو دا هم سوچ نه کوو چې دین او مسلې تپوس ته کوو ورېږه صبر وکړه او که ملا ورته وایي هلکه ځه وروستو راشه او ځه اودس وچو که برجن شو که نه اوسه پورې خو بیا د مسلې جواب کوه اوس که برجن شو په یو کې دې والله که خلاص شي د خلکو د علم یاد وساته تپوس چې د پټواري نه کوې د پټواري نه نو کور ته وله ځې که نه ځې فیس هم وله ورکې کور ته وله ورشي وکیل نه چې د دنیا د یو خبرې تپوس کوې څه چل ورسره کوې په لاره کې د چا ته تپوس کړی دی نه ملا خو یې درته مفت اخلي خو لږ جومات ته ورشه او په طریقه ورسره کښېنه او د الله د دین تپوس ته وکړه او به دله ښه مزېدار او ښایسته ښکلی جواب به دله درکړي. بهر کیسه خبره مې دې پورې کوله چې هارون الرشید د هغه تخت شاهي نه راکوز شو او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه بره تخته او خطره کوټې بچی دی ښځه یې هم راوسته څه دې ویلي دي دواړه خپل بیان وکړې وی صاحب ما دا یو بل سره په جګړه شو دې ښځې ما ته وی دوزخي ما ورته وی چې که زه دوزخي نو ته به ما په درېو طلاق و طلاق اوس د دې مسلې جواب راله راکړي وی هارون الرشید بادشاه وی علما څه وي تا خو تپوس کړي وی صاحب ټول علما وایي چې د دې معلومات ګران دي چې د دوزخي او که د جنتي
نو که دا معلوماتو چې ته جنتی نو ښځه به طلاق نه وي، که دا معلوماتو چې ته دوزخي ښځه به طلاق وي. وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم، تا چې ته د الله د یارې جړلې دي، د الله د یارې تاسو نه هم تپوس کوم که نه، چېرته هم د الله د یارې جړلې دي؟ الحمدلله. چېرته خو که نور څه نه خو چې د دنیا سخته در باندې راغلي نو بیا خو هم الله ته جړلي که نه، داسې ده که نه، که د دنیا سخته راغلي خو الله ته به هم جړلي که نه، جړا باندې الله ډېر خوشحالېږي، ښه ډېر زیاته مشکل الله ختموي، حل کوي. وی تا بادشاه سلامت د الله د یارې چې ته جړلي، وی دا حال خو نه دي ویل پکار، خو چې تا تپوس وکړه نو درته اوس ویم. وی زه هره شپه الله ته جاړم، هره شپه، او ویم چې یا الله لوی رعیت تې را په غاړه کړی دی، پروردګاره د قیامت په لوی میدان کې به ته ما نه دې رعیت تپوس کوې، الله چې ته به ما سره څه کوې. هره شپه الله ته جاړم. زه وی ښځه نه طلاقه، زه ستا په مخه ښودم په مخه. هغه ځای نه علما پرې راودانګل، صاحب کوم ځای نه کوم کتاب نه دې مسله ووې؟ شپې جاړې او که نه؟ هغه وایي جاړم او ښځه نه طلاقه. وی د قرآن نه مې راوویسته، واما من خاف مقام ربه، هغه انسان چې ولمن خاف مقام ربه جنتان، قرآن نه مې راوویسته. قرآن کې الله وایي چې چا په زړه کې د الله یری دا جنتي دی، یو جنت نه برغ جنتونه ورکوم. نو چې دې هره شپه الله ته جاړي، د په زړه کې د الله یره شته، خو دا جنتي دی که نه؟